السلام علیکم. یو ورور تپوس کړی وو ویلي چې لکه کله موږ خپلو ماشومانو ته موبایل ورکو او په غلطۍ کې د هغه سکرین باندې یا مطلب په فیسبوک یا په ګوګل کې هغه چېرته غلطۍ سره داسې یو لفظ ولیکي چې هغې سره بیا غلط تصویران یا ویډیوګانې مخې ته راځي، نو دا به موږ څنګه بندوو، څنګه به خپل موبایل موږ د سرچ په غلطه طریقې نه سیو ساتو. بعضې ماشومان وي چې هغه ګوګل کې په سرچ کې غلطې بټنې ووهي، مطلب غلط لیکل وکړي او بیا مخې له ورته غلط تصویران یا ویډیوګانې راځي. نو دا به موږ خپل دا ګوګل چې دا به موږ څنګه خپل سیو ساتو، څنګه به موږ دا بندوو چې دا ویډیوګانې یا مطلب تصویران غلط نه راځي. راځئ تاسو ته نن هغه طریقې زده کوم. تاسو به اولنۍ کې دی ووهئ د ګوګل، دلته کې به تا سرچ کې ولیکئ ګوګل. چې ګوګل تا ولیکو دا به ګوګل ته ولیکو، دلته کې به ته دا سرچ کړئ. سرچ کې دې کې چې دا کم دا راغلی دی دا تصویر راغلی دی دغه ځای، دا به ته اوپن کړې، دا باندې به کلیک ووهئ. چې کلیک دې ووهلو لاندې دلته کې لیکلي دي، لاندې چې راکوشئ دلته کې لاندې لیکلي سیټینګ. په دې سیټینګ باندې به کلیک والي. بل دلته کې ډېر شیشې نه تاله راوځي که نه، خو په یو باندې به هم کلیک نه کوئ. ته به صرف لنډ په دې پر سرچ سیټینګ باندې کلیک وکړئ. سرچ سیټینګ باندې چې تا کلیک وکړو، دلته کې به ته لا ډېر لاندې هر څه راوویستل. خو ته به څه کوې، ته به داسې کوې چې لکه دلته کې لیکي سیف سرچ، دلته کې دا سیف سرچ لیکلي، دلته کې بلرینګ آن دی. دا به ته څنګه په دې به کلیک وکړې، دا به بالکل آف کړې چې هیلپ یور ایکسپلیکټ ایمیج بټ ایکسپلیکټ ټیکسټ اینډ لینک مای شو. دلته کې لیکلي چې شو آل ریوین ریزلټ ایون اف دی ایکسپلیکټ، مطلب صرف دا به ته سیو ساتې. دا به ته لاندې آف کړې. چې دا آف کړې، دا چې څومره ستا ډیټا ده دا مکمله لاندې محفوظه شوه. دا به تعالی بیا غلط تصویران هیڅ څه به هم نه شو کوي. ګوره دا اوس آف شو. چې دا آف شو، دا اوس په سرچ کې کته